یوه ماشومه جینۍ چې د 12 کالو په عمر کې کویدنه شوه او د 14 کالو عمر کې واده وشو. خپل خاوند پرې څومره ظلمونه وکړل او اوس په څه حال ده. د ټولې واقعې نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې هر څه په خپلو سترګو ووینئ او له دې دردونکې واقعې نه خبر شئ. ورسره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې د خان کلیک راتلونکې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. د کابل اوسیدونکې جینۍ چې پرځي نوم یې فیروزه دی او هغه د خپلې مور قصه کوي چې زما د مور عمر 12 کاله و چې کویدنې وشوه او د 14 کالو عمر کې واده وشو، یعنی د خاوند کور ته د 14 کالو په عمر کې ولېږل شوه. کله چې هغه د مور پلار د کور نه رخصتېده نو هغه وخت هغه مکمل بالغه یعنی پیغله هم نه وه او د خاوند کور ته ولېږل شوه. دغه جینۍ وایي چې زما د مور د ځوانۍ ارمانونه بالکل پوره نه شول. فیروزي چې د خپل مور په باره کې دا ټولې خبرې شریکولې، ورسره وویل چې زه د افغانستان دارالحکومت کابل کې د کابل په یو پوهنتون کې سبق وایم. دغه جینۍ چې خپل فرضي نوم فیروزه ښیي وایي چې موږ 14 خویندې او ورونه یو او زما پلار زما مور ته د یو جنسي آلې فکر کولو او ډیر زر یې بچي راوړي چې زما مور ډیره زیاته مریضه وه، په بد حال وه، خو زما پلار د هغې د هیڅ یو مجبورۍ او مریضۍ خیال ونه ساتلو او بچي هم دومره زر راوړل چې زما مور بې انتها اوس په بد حال ده. هغه وایي چې زما مور باندې زما پلار ډیر ظلمونه کړي دي او اخر نتیجه دا شوه چې زما مور دومره بیماره شوه چې د 14 بچو کې چې زه اخري یم. کله چې زه پیدا شوم نو زما مور کې دومره دم او توان نه و چې زما پرورش او یا زما خیال یې ساتلی و. فیروزه وایي چې زه دا منم چې زما پلار هیڅکله هم زما د درس یا تعلیم کولو مخالفت نه دی کړی، خو هغه اوس هم زما په مور باندې انتهایی ډیر ظلمونه کوي. هغې دا خبرې ښکاره نه کړې چې کوم قسم ظلمونه د دې په مور باندې کیږي، خو خپل فریاد یې رسنیز کو او خلکو ته یې ورسوو. دوستانو، ښځه او خاوند که یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي نو واقعا چې بچي به هم په ادب رالویږي او که دوی ښځه او خاوند خپل منځ کې لانجې او شر شور او جنګونه شروع کړي نو بیا یې زامن او لورګانې هم داسې رالویږي چې سبا په خپلو کورونو کې هم هغوی دغسې لانجې کوي او دا سلسله هم داسې روانوي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له داسې حالت نه وساتي او موږ تاسو ته دې الله پاک توفیق راکړي چې کورونو کې هیڅ قسم داسې مسایل پیدا نه کړو او ښځو سره په خوشحاله ژوند تیر کړو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي. دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. په آینده کې له نورو په زړه پورې معلوماتو او ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.